او یہ مسافر کے مړ دے خلکا اے پا مجبور کے مړ دے خلکا او یہ دا خار یارے کی مړ دے خلکا اے پا مزدور کی مړ دے خلکا یہ زمان لالی لدی کپن ورکوینا خمی دے او یہ مسافر کے لالے مړشو او یہ پا مزدور کے لالے مړشو یہ ڈریور کی لالے مړشو پس خاگر میں کی لالے مړشو او یہ پتلاج کی بتی واورے تاوینا یہ تاوبوتی راوڑے لیوانے شما او یہ پا غرونو گرزم غرسانے شما یہ چی دخپل کلینا پردائی شما یہ لاڑا مغر کئی ابائی شما یہ زما دا گل پشان بچے بنن راوڑے نا او یہ مسافر کے مړ دے خلکا اے پا مجبور کے مړ دے خلکا او یہ دا خار یارے کی مړ دے خلکا یہ پا مزدور کی مړ دے خلکا یہ زمان لالی لدی کپن ورکوینا او یہ پتابوتونو را پرے وزی یستا پا یادونو را پرے وزی او یہ پا تصویرونو را پرے وزی خویند پرونو را پرے وزی رونو چکینی خویند بل ورکوی نا مړچی مسافر شی د وطن پلوری راوڑے ننتلاجو کی بای نسپارے یارانو ننتلاجو کی بای نسپارے یارانو لیدی چی لگ زخمی دے چاورتوے لیدی چی ڈیر زخمی دے او یہ وسپنے وتی د سینې نریز مریض دے کنا او یہ پټول وجود کی روغ زین شریز مریض دے کنا او چاورت ویلی کاکا دلتے لک پریز دے کنا چاورت ویلی دی چی خدے پدیرہ کے پروتے پلاری لوسم دراتلو پا وسوس کے پروتے چاورت ویلی دی چی لگ زخمی دے چاورت ویلی دی چی ڈیر زخمی دے دائی کامی پس جاخ کی حل تپروت تے کنا یہ ملگرو گور ای تلاج کی حل تپروت تے کنا یہ لگی پیسی دی پقرز کے حل تپروت تے کنا پاسپورٹ یوسم ملګرو غریبی ځواني مسافري او په مسافري کې بیا د ځوانۍ مرګ یو روغ رمټ انسان کوم چې د دې وطن نه تللی و هغه نن په تابوت کې راوړو نو ملګرو دا قیامت به داسې نو ملګرو تاسو لږ سوچ وکړئ چې هغه کور کې به نن څه حلي په کم کور کې چې هغې خور د خپل رور انتظار کړی چې زما رور به د مسافرۍ نه راځي او ما سره به ټایم تېروي هغه بچي باندې به نن څه تېرېږي چې هغه صرف دا انتظار کوو چې زما پلار به راځي او ما سره به لوبې کوي پلار یې نن رالی خو په تابوت کې ملګرو حضرت علي کوم چې د مرغانو کلي چارسدي اوسېدونکي و او د خپلې غریبۍ د وجې سعودي عربستان ته تللی و او د سعودي عربستان په سرو شګو کې په سور نور کې په 50 ډګري سنټیګریډ کې هغه خپل بچو له حلال رزق پیدا کو هغې دوران کې د هغه نه سه ووتله ملګرو دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده ډېره سخته خبره ده حضرت علي د خپل مور پلار یې عضوي و
مور یې وفات شوی وه، پلار یې وفات شو، اوس د کور دغه یو وارث واړه واړه بچي هغه نه پاتې شو. د دې مرګ تپوس موږ د چا نه وکړو. دا قصه صرف د حضرت ولي نه ده، دا قصه زما د وطن د هر هغه مسافر رور ده کوم چې د دې وطن نه بهر تللی دی، په سعودي عربستان کې یا د دنیا نورو وطنونو کې هغه ناست دي او هغه صرف دې دپاره بهر ژوند کوي چې هغه په دې بدقسمته وطن کې دومره مسایل نشته چې هغه خپل بچو له یو 2 ټیمه روټۍ ورکړي. ملګرو د حضرت ولي عمر زیات نه زیات 35-36 کاله و، روغ رمټ ځوان زلمی، ډېر سخت مرګ یې دی، ډېر زیات پې غمجن یې موږ، ډېر زیات پې دردیږ و. څه هم نشو کولی، د الله خپل یو نظام دی، الله په خپل کارونو باندې ښه پوهېږو. او اس کې صرف دا ده چې الله تعالی نه دا سوال وکړو چې الله دې ور هغه جهان ښایسته کړي. حضرت ولي په دې دنیا کې هغه هېڅ څه خواږه نه ولیدلي. هغه دومره بدقسمته و چې هغه سام په بهر وطن کې ورکړله، په خپل وطن کې مرګ هم نه و. نو الله دې هغه وطن هغه دنیا ښایسته کړي، آخرت دې الله ښایسته کړي، او جنتونه دې الله په نصیب کړي. او دعا به کوو چې هغه ټول مسافرونه کوم چې بهر ناست دي خپل بچو له حلال رزق پیدا کړي، الله دې هغوی له دومره وس ورکړي چې هغوی راشي په خپل وطن کې خپل بچو سره کښېني، خپل مور پلار خدمت وکړي. او چې کوم بهر دي الله دې د هغوی خپل حفاظت وکړي، چې ځکه چې دا ډېره ګرانه خبره ده. موږ صرف دعا کولی شو، تاسو هم ورته دعا وکړئ چې الله تعالی ځواني مرګ حضرت ولي له جنتونه په نصیب کړي. مرګ سره ګلونه وړې، مرګ ګلابونه وړې، هېڅ پروا د چا نه کړې، مرګ زموږ زړونه وړې، مرګ زموږ زړونه وړې، مرګ زموږ زړونه وړې. مرګ سره ګلونه وړې، مرګ ګلابونه وړې، هېڅ پروا د چا نه کړې، مرګ زموږ زړونه وړې، مرګ زموږ زړونه وړې، مرګ زموږ زړونه وړې. نه ګورې ارمان د چا، نه ګورې ته ځوان بوډا، نه ګورې ارمان د چا، نه ګورې ته ځوان بوډا، نه ګورې ته ځوان بوډا. مرګ راژوي ګلان، مرګ ته لالونه وړې، مرګ راژوي ګلان، مرګ ته لالونه وړې، مرګ ته لالونه وړې. مرګ سره ګلونه وړې، مرګ ګلابونه وړې، هېڅ پروا د چا نه کړې، مرګ زموږ زړونه وړې، مرګ زموږ زړونه وړې، مرګ زموږ زړونه وړې. ګران احسان الله الهام نوش د شهادت کو جام، ګران احسان الله الهام نوش د شهادت کو جام، نوش د شهادت کو جام. څنګه ژر جدا سولو ورکړو پاک الله مقام، څنګه ژر جدا شولو ورکړو پاک الله مقام، ورکړو پاک الله مقام. سود ډېرو زړو ارمان مرګ حسرونه وړې، سود ډېرو زړو ارمان مرګ حسرونه وړې، مرګ حسرونه وړې. مرګ سره ګلونه وړې، مرګ ګلابونه وړې، هېڅ پروا د چا نه کړې، مرګ زموږ زړونه وړې، مرګ زموږ زړونه وړې، مرګ زموږ زړونه وړې. دا عارف مسلم هجران اخ څومره سنګین هجران، سود حرور یا جانان هغه قهرمان جانان، هغه قهرمان جانان.
تللی پا ارمان رانا مرگ سپین گلو ناوڑی تللی پا ارمان رانا مرگ سپین گلو ناوڑی مرگ سپین گلو ناوڑی مرگ سرائی گلو ناوڑی مرگ گلاب ناوڑی هیڅ پروا د چا نکړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې سو ټوټه ټوټه جانان دلته صدقه جانان وران حلیم عزت شهید ګل و ښایسته جانان د هرات ګلونه وه اخ د غیرت غرونه وه اخ د غیرت غرونه وه څومره ژر تعالی سوالو مرګ غیرتونه وړې څومره ژر تعالی سوالو مرګ غیرتونه وړې مرګ غیرتونه وړې مرګ سرای ګلونه وړې مرګ ګلابونه وړې هیڅ پروا د چا نکړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې غم سو په هرات میلمان ژاړي هر ځای خفا یا د غم خزان راغی ګل شولو دانه وانه تللی نه راځي زل تللی نه راځي زلمي بیا هیبت زلمی بیا هیبت زلمی لاړو لا حدونو تا مرګ ښایستونه وړې لاړو لا حدونو تا مرګ ښایستونه وړې مرګ ښایستونه وړې مرګ سرای ګلونه وړې مرګ ګلابونه وړې هیڅ پروا د چا نکړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې ژاړې ټول کاروان پسې ښکلې اتلان پسې ګل زلمې بوتللې دي د سنګر غازیان پسې ستایي به مدام غازیان هغه شهیدان ګلان هغه شهیدان ګلان اسرار عمر شاعر مرګ چنارو ناوړي اسرار عمر شاعر مرګ چنارو ناوړي مرګ چنارو ناوړي مرګ چنارو ناوړي مرګ سرای ګلو ناوړي مرګ ګلاب ناوړي هیڅ پروا د چا نکړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مرګ سرای ګلونه وړې مرګ ګلابونه وړې هیڅ پروا د چا نکړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې مرګ زمړ زړونه وړې